نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د دینه وړاندې درس کې مون د اودس فرض بیان کړیو. په دې درس کې مون د اودس سنت بیانو. د سنت معنی دا ده که دا اعمال دې وکړل نو الله جل شانه به درته اجر درکړي، ثوابونه به درکړي، او که دې نه کړل نو اودس خو به دې وشي، البته ثواب کې او درجاتو کې به کمی وي. نو په اودس کې 14 سنت دي. د ټول نړومبې نیت کول، دویم نمبر بسم الله ویل، دریم نمبر لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل، دا مړوند دی دیجه پورې لاسونه وینځل، او څلورم نمبر مسواک کول، پنځم نمبر 3 ځلې خوله کې اوبه اچول، شپږم نمبر 3 ځلې پوزه کې اوبه اچول، اووم نمبر د ګیرې خلال کول، اتم نمبر د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال کول، نهم نمبر هر اندام 3 ځلې وینځل، لسم نمبر د ټول سر مسح کول، 11 نمبر د دواړو غوږونو مسح کول، او 12 نمبر په ترتیب سره اودس کول، او 14 نمبر پرله پسې اودس کول. دا 14 سنت شول. لومبي سنت مونږ وویلې چې نیت کول. نو د نیت کولو مطلب دا دی چې انسان په زړه کې خو دا وي چې زه د لاسونه وینځم، خولې وینځم، پوزه وینځم وغیره، دا زه اودس کوم. د اودس په اراده باندې دا کار وکړي نو د دا سنت پوره شول. دویم نمبر بسم الله ویل، بسم الله الرحمن الرحیم ویل شي، بسم الله والحمد لله ویل شي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته فرمای کله چې ته اودس وکې او د اودس په شروع کې بسم الله والحمد لله وایي نو دا محافظین فرښتې یعنی دا کرامن کاتبین فرښتې ستا د پاره نیکي لیکي تر څو پورې چې ستا اودس وي. نو ډېر د فضیلت خبره ده. بل مونږ ویلې مسواک کول. نو د مسواک د نیولو طریقه دا ده چې دا مسواک په دې طریقې سره ونیسئ. دا حساب پکې دا 3 ګوتې ورته پاسه شي، دا کچه ګوته به په دغه حساب شي، او دا مټه ګوته به په دغه حساب راشي. دا د مسواک نیولو طریقه ده. اول به چې کوم د خي طرف ته وکړي، بیا به ګس طرف ته وکړي. ټیشولوژي په ژبه باندې یو ځل تیرول پکار دي، ځکه چې کله کله دې کې هم داسې یو بدبو غونډه کوي چې دا هم صفا شي. اول خي طرف ته، بیا ګس طرف ته، بیا مخامخ د حساب وکړي شي. به هر حال موږ به ان شاء الله د مسواک په اړه کې تفصیلی بحث کوو، خو مختصرا د نیولو طریقې دا ده چې داسې طریقې سره ونیول شي. اول خي طرف ته، بیا ګس طرف ته. بل مونږه خبره وکړله چې په خوله کې اوبه اچول. خوله کې اوبه اچول دې کې اصل سنت غرغړې کول دي. خوله کې اوبه واچي او انسان غرغره وکړي. د حساب پوزه کې اوبه اچول. نو پوزه کې اوبه اچول مطلب دا چې ته دا اوبه پوزې ته راکاږې. استنشاق لفظ راغلی. استنشاق معنا اوبه راښکل. نو چې ته اوبه راکاږې پوزه کې. که تکلیف وي او مطلب دا دی څوک نشي راښکلی، نو چې پوزه کې اوبه واچي او پوزه مکمل صفا کړي. که د پوزې صفا کولو ضرورت راځي نو په دې کچه ګوته باندې د پوزې صفایي وشي، او که د سونکولو مطلب دغه ضرورت راځي نو په دې ګس لاس باندې دا سونکل شي. د حساب د ګیرې خلال کول. د ګیرې خلال کولو مطلب دا دی چې دا ګیره داسې خلال کړي شي. دا هغه ګیره چې د چا ګیره ګڼه وي. که د چا ګیره رنګې وي نو هغې خلال کولو ضرورت نشته دی. دې کې یو بل اهمه مسله، که د چا ګیره دومره ګڼه وي چې د هغې څرمنې ته اوبه رسېدل مشکل وي،
نو دا ګیرې لاندې څرمنې ته اوبه رسول په هغه باندې فرض نه دي، ضروري نه دي. دا کم مخ چې ښکاري، څرمن چې ښکاري، د دې لوندول په هغه باندې فرض دي، ضروري دي. البته غسل کې به د دې ګیرې لاندې چې کومه څرمن ده هغې ته به هم اوبه رسوي. دغې حساب مونږ وویلې چې د لاسونو د خپو د ګوتو خلال کول، د لاسونو د خلال طریقه دا ده، او د خپو د خلال طریقه به انشاءالله د دې درسونو نه بعد مونږ به عملي د اودس هغه ښودنه تاسو ته کوو، عملي طور سره پریکټیکلي. نو هغې کې به انشاءالله تاسو دا ټولې طریقې به پکې انشاءالله بیا زده کوي. دغه حساب د ټول سر مسح کول، د ټول سر مسح کول هغه زه تاسو ته مختصرا ووایم. دا لاسونه به لوانده کړي، داسې به کړي، ټیک شو، دا درې ګوتې داسې کړي، بیا به داسې بوځي، داسې به بوځي، بیا به داسې راولي، ټیک شو جي، بیا به داسې به کړي او داسې به راولي، ټیک شو جي. بیا به لاسونه به لوانده کړي او په د سټ د پاسه به داسې راکاږي. د سټ د پاسه راښکلو دا سنت دي. دغه حساب مرۍ ته لاندې راکوزولو دا سنت نه دي. نو به هر حال د ټول سره مسح کول او په ترتیب سره اودس کول. ترتیب سره اودس کول مطلب دا دی چې اول خولو وینځي، بیا پوزه وینځي، بیا مخ وینځي، بیا لاسونه، بیا مسح او بیا خپې وینځي. داسې طریقې سره نه چې اول ته خپې وینځي، بیا مخ وینځي، بیا مسح وکړي، بیا لاسونه وینځي. نو اودس خو به دې وشي، خو ترتیب والا سنت به درنه خطا کېږي. او بل یو ټکي مونږ وویل پرله پسې کول. پرله پسې مطلب دا دی چې تا کله اودس شروع کړلو، خوله کې دې اوبه واچولې، پوزه کې دې اوبه واچولې، مخ کې ووینځلو، ټیک شول. نو اوس دا نه ده چې ته اوس لاړ شي او بیا په دې منځ کې یو څه بل څه کار وکړي او بیا راشي باقي اودس ته بیا پوره کړي. نه، پرله پسې مطلب دا دی ټیک شولو چې ته یو بل پسې دا وکړي، منځ کې څه بل څه کار ونه کړي او یو اندام دې وچ شوي نه وي چې بل اندام ته ووینځي. دا نه چې ته اودس شروع کړي او مسواک وکړي او خولو وینځي او پوزه کې اوبه واچي او بیا چې کوم دې مخ وینځي او بیا چې کوم دې مخ وینځي ټیک شولو، بیا یې پسې لاسونه وینځل شروع کړي، مکمل مخ د نه وچ شوي وي. نو دا پرله پسې نه شولو. نو لہذا پرله پسې دا چې منځ کې ته څه بل څه کار ونه کړي او دویم نمبر دا چې یو اندام درنه وچ شوي نه وي چې ته ورپسې بل اندام ووینځې. نو په دې طریقې سره چې سنت وشي، الله جل شانه په اجرونه ورکوي او په داسې اودس سره چې کوم دی هغه الله جل شانه د هر اندام په وینځلو سره د هغې ګناه هغه صفا کوي. نو به هر حال په ښه طریقې سره سنت اودس کول پکار دي. دا اودس چې کوم دی دا د لمونځ دپاره چابي ده چې څومره ښه طریقې سره تا دا چابي جوړه کړه، دا اودس دې وکړو، نو په دومره ښه طریقې سره به انشاءالله ستا لمونځ پوره کېږي. الله پاک ترې عمل کولو توفیق رانصیب کړي.